سلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. موږ په خپل تیرو درسونو کې د برېښنایي چارج په هکله باندې وغږېدلو چې موږ دې دپاره چې اجسام چارجدار کړو درې طریقې لرو د اجسامو د چارجدار کولو لپاره. لومړۍ طریقه د بالش طریقه وه او بله طریقه د تماس طریقه او دریمه طریقه د القا طریقه ده. د مالش طریقه موږ په خپل تیر درس کې ولیدله چې کولی شو د مالش په طریقه باندې کله چې خپل یو جسم د مثال په توګه موږ هلته پلاستیکي ګومنځ په نظر کې نیوله، کله چې موږ پلاستیکي جسم ته په وریښمینه یا وړینه ټوټه باندې موږ هغې ته مالش ورکړو، دغه د مالش استحکاک او تماس په نتیجه کې چې زموږ جسم د یو بل جسم سره پیدا کوي، په همدغه نتیجه کې زموږ جسم چارجداره کیږي چې امکان لري یا مثبت یا منفي چارج ځان ته واخلي. اجسام نو کیدای شي چې په مالش طریقه باندې موږ چارجدار کړو او بله طریقه چې ده هغه د تماس طریقه ده چې نن ورځ درس کې موږ د تماس طریقې په هکله باندې غږیږو چې تماس طریقه څه رقم طریقه ده چې موږ د هغې طریقې په وسیله باندې کولی شو اجسام چارجداره کړو. نو دې دپاره چې تماس طریقې باندې تاسو په ښه توګه پوه شئ، دلته موږ تاسو ته په شکل کې دا درښیو. تاسو په دې شکل کې کتلی شئ چې دلته موږ یو فلزي کره لرو. دا فلزي کره ځان نه یوه عایق پایه لري. تاسو پوهیږئ چې فلزي اجسام رسانه دي او کولی شي چې برېښنا ته انتقال ورکړي یا برېښنا ځان ته واخلي او برېښنا ته هدایت ورکړي. نو دغه د تماس طریقه چې د تماس طریقه د فلزاتو په منځ کې استفاده کیږي، یعنی اکثرا فلزات رسانه دي او کولی شي چې اکثرا نه چې بلکې ټول فلزات رسانه دي، فرق کوي، یعنی بعضې کمتر بعضې زیاتر کولی شي چې برېښنا ته هدایت ورکړي. او د تماس طریقه یوه طریقه ده چې دوی په طریقې کې موږ کولی شو فلزات یا رسانه اجسام چارجداره کړو. ښه، نو دلته اوس تاسو په دې شکل کې تاسو یو کره وینئ، فلزي کره ده دلته، او دلته موږ دې فلزي کرې ته موږ یو چارجداره میله ورنږدې کوو. تاسو ګورئ چې دلته دې زموږ د کرې سره په تماس حالت کې ده او دا ځان نه منفي چارجونه لري. ښه، نو کله چې دغه رسانه فلزي میله زموږ د رسانه فلزي کرې سره په تماس کې شي یا یو بل سره یو تماس پیدا کړي، نو دغه تماس په نتیجه کې د میلې نه چارجونه منتقل کیږي زموږ فلزي کرې ته. یعنی که دا زموږ دلته ګورو چې زموږ میله منفي چارجونه لري، نو دغه د کله چې تماس ترسره شي نو تماس په نتیجه کې دغه د میلې نه چارجونه منتقل کیږي زموږ کرې ته. چارجونه منتقل کیږي. اوس که چیرې تاسو دغه میله لرې کړئ، تاسو ګورئ چې دلته موږ میله لرې کړله، خو په نتیجه کې ګورئ چې زموږ فلزي کره چارجداره شوه، یعنی منفي چارجونه یې ځان ته واخیستل. نو دا د تماس د طریقې په نتیجه کې د زموږ د فلزي کرې چارجدار کېدل و چې تاسو ته موږ په شکل کې در وښودل، چې په دې شکل کې تاسو ولیدل چې کله چې دوه رسانه اجسام دي، د خاطر چې دلته زموږ دغه فلزي کره هم یو رسانه جسم دی او کومه میله چې چارجداره وه هغه هم یو رسانه فلزي میله وه. نو دغه د تماس طریقه د اکثرا د رسانه اجسامو په منځ کې کار ورکوي او دې طریق نه کیدای شي چې اجسام چارجداره شي. نو تاسو دلته ولیدل چې کله چې موږ میله فلزي میله د فلزي کرې سره په تماس کې کړله، د تماس په نتیجه کې کوم چارجونه چې په میله کې وو هغه منتقل شو کرې ته او زموږ کره چارجداره شوه.
نو اوس به تاسو په ذهن کې حتما دا پوښتنه ګرځېدلې وي چې دغه چارجونه چې کله چې د میلې نه منتقل کیږي یا د چارجدار جسم نه بې چارجه جسم ته منتقل کیږي دغه چارجونه تر کوم حده پورې انتقال پیدا کولی شي، یعنې مقدار باید څومره وي چې منتقل شي، آیا تر زیات حده پورې انتقال پیدا کولی شي، کم انتقال پیدا کولی شي، دا به څنګه وي؟ نو دې په ځواب کې موږ ویلی شو چې دا د هغه بې چارجه جسم د شکل یا د غټوالي او وړکیوالي پورې ارتباط لري. یعنې که چیرې زموږ هغه جسم چې چارج نه لري او د تماس له لارې غواړي چارجداره شي، که هغه جسم غټ وي، مساحت زیاتره وي، هندسي شکل په دې توګه وي چې مساحت زیاتره وي، نو کله چې مساحت زیاتره وي نو په هماغه اندازه باندې زیات چارج ځان ته اخیستلی شي، او که چیرې مساحت کمتره وي نو کمتره چارج ځان ته اخیستلی شي. او همداسې که چیرې دغه زموږ که موږ دلته دوه فلزي کرې په نظر کې ونیسو، یعنې که د میلې په ځای باندې موږ یو بله فلزي کره ولرو چې هغه د خپل د فلزي کرې سره چې بې چارجه د هغې سره په تماس کې کیږدو، نو تاسو کتلی شئ چې دغه زموږ دواړه فلزي کرې چارجداره کیږي، او د خاطره چې دا دواړه فلزي کرې یو بل سره برابرې دي، په یو اندازه دي، نو په همدغه خاطر دی کولی شي چې په یو اندازه چارجونه ځان ته واخلي، په دې شرط چې یو یې چارجدار وي او بل بې چارجه وي او یو بل سره په تماس کې واقع شي. نو په نتیجه کې تاسو کیدای شي وګورئ چې دواړه فلزي کرې چې یو بل سره په تماس کې دي دواړه چارجدار شوي دي او دواړه یې په یو اندازه چارج ځان ته اخیستی دی. دا په دې خاطر د دواړو یو اندازه چارج اخیستی خاطر چې د دواړو هغه مساحت په یو اندازه و. نو دا د نن ورځې درس موضوع وه چې د تماس طریقه موږ تاسو ته وښودله. تماس طریقه د اجسامو د چارجدار کولو دپاره یوه طریقه ده چې دا د فلزي یا رسانه اجسامو په منځ کې استفاده کیږي. رسانه اجسام یعنې هغه اجسام چې وکړلی شي ځان نه برېښنا هدایت کړي یا وکړلی شي برېښنا ته هدایت ورکړي، نو د تماس طریقه په هغې اجسامو کې ډېر ښه کار ورکوي. نو که په دې نن ورځې درس کې تاسو په کوم ځای باندې پوه شوي نه اوسئ، کولی شئ ما نه پوښتنه وکړئ، زه به تاسو ته هرومرو وضاحت درکړم تر څو تاسو په ښه توګه باندې پوه شئ. نو کوم موضوعات چې په درس کې شامل وو موږ ټول تاسو ته تشریح کړه او خدای دې وکړي تاسو پوه شوي اوسئ، د خاطره چې موضوعات ډېر واضح و روښانه وو. نو که تاسو دقت کړی وي حتما پوه شوي یئ. که تاسو کتاب نه لرئ غواړئ کتاب ته لاسرسی پیدا کړئ، تاسو د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ، هلته کولی شئ کتاب لینک وګورئ او هغې نه کتاب ځان ته ډاونلوډ کړئ. نو بیا هم تاسو په لویه الله سپارم.